د ماشین په دې تاویدونکو لړونو پورې د هیواد د نږدې 4,000 کروندګرو او لسګونه کارکوونکو هیلې تړلې دي. ځکه د ډیرو ولایتونو هغه فصلونه چې د غوړیو، کنجاړي او صابون تولید ترې کېدلی شي په لوړه بیه اخیستل کیږي او پروسس یې همدلته کیږي چې لسګونه کسان یې په کار هم بوخت کړي. د یوسفي قاضي زاده په نوم دغه کارخونه چې نږدې 14 کاله وړاندې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت په شیخ مصري ښارګوټي کې جوړه شوې او د کارکوونکو شمیر تر 150 تنو رسیدلو څه موده یې له بېلابېلو لاملونو له امله د تولید کچه کمرنګه شوې وه، خو اوس مسؤلین هڅه کوي چې زاړه برم ته یې ور وګرځوي او راتلونکي کې په یادو برخو کې د بهرنیو وارداتو 10% کچه راټیټه کړي. موږ د 2.5 میلیون نه زیاته پانګونه کړې دلته. موږ غواړو چې دغه زموږ د کنجاړو برخه د لویه کو او دا به موږ ظرفیت دومره دی چې تقریبا 60% موږ کولی شو چې په دې د انسټال نه وروسته د وارداتو مخنیوی وکړو. موږ چې فابریکه هم لویه شي نو دا 1.5 کسانو ته زموږ مستقیم سره رسیږي، د خلک چې موږ سره مصرفیږي او دلته به موږ سره ممکن موږ وشو کولی چې د افغانستان دغه څه پنبهدانه او صابین چې دا خو ټول واخیستلی شو. د یادې کارخونې مسؤلین وایي اوږده موده یې خام غوړي له اوکراین هېواده راواردول او یوازې د پخلي پروسه به په دغه کارخونه کې ترسره کېده. د کارخونې مسؤلین په خپلو خبرو کې زیاتوي د پانګې کچه یې لوړه کړې ده او اراده لري چې یوه بله کارخونه هم جوړه کړي څو وکولی شي د هېواد له ټولو ولایتونو هغه فصلونه راټول کړي چې د غوړیو تولید ترې کېدلی شي. په خبره راتلونکو 6 میاشتو کې به د غوړیو، کنجاړي او صابون تولید په هرو 24 ساعتونو کې تر 200 ټنو ورسیږي. دوی له مسؤلینو په یو شمېر برخو کې د همکارۍ غوښتنه کوي څو د پانګې اچونه کچه لا نوره هم لوړه کړي. موږ وشو کولی چې د داخلي کم پنبهدانه چې ده او کم صابین چې دي دا باید موږ مکمل ډول پروسس کړو او د دې نه غوړي تولید کړو او دا ټول تولیدات خپل زموږ تولیدات چې دي د همدې نه تقویه کړو. پخوا هم راسن خام غوړي راوړل، اوس هم دلته چې راسن دغه تیلي نباتات چې کوم یې لري د دې نه استفاده وکړو، د وطن نه وروسته بیا د خارج نه وارد کړو. نو بیا په هغه صورت کې موږ د ورځې 60 ټنه غوړي تولیدوو. زموږ د پلان له مخې نه 150 ټنه باید موږ کنجاړي تولید کړو. که دا صنعت برخه ده، که دا د مارکیټ برخه ده، د ټولو ته باید کار وشي او د وارداتو مقابل کې تقویه شي او د وارداتو مخنیوی باید وشي. په دې صورت کې موږ کولی شو چې د خلکو ته کار پیدا کړو او د خلکو ته په خپلو پښو ودرو او دا خلک دې ته پرېنږدي چې خارج ته لاړ شي. هغه کسان چې یاده کارخونه کې کار کوي وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته کاري زمینه برابره شوې ده او د پردیو هیوادونو له احتیاجه خلاص دي. دوی پر هغو پانګوالو غږ کوي چې پردیو هیوادونو کې پانګه اچونه کړي څو هیواد ته راستانه شي او د دوی په څیر نورو ځوانانو ته هم د کار کولو لپاره په ورته کارخونو کې فرصتونه برابر کړي. یوازې زما دپاره نه ده، هر افغان دپاره د خوشحالۍ ځای دی چې په خپل کور باندې ورته د یو کار زمینه برابره شي او مړیالار روزي پیدا کړي. موږ ډېر خوشحاله یو داسې فابریکو ته چې په افغانستان کې داسې فابریکې نور هم جوړې شي، زموږ نورونه چې بار موږ نه راایسار شي، په خپل وطن کې به کار شي. د ځوانانو نه لویه غوښتنه دا ده چې ونه وځي، نو که لاړ نه شي همدلته دولت ورته دا زمیني مسایل کې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي. هغه پیسې چې هغه په پردي وطن کې مصرفوي او نورو ته لاره برابري چې کار وکړي نو دا به ډېره ښي چې په خپل وطن کې هغه سرمایه ولګوي. بل لور ته د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې د شیخ مصري صنعتي پارک لپاره په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابروي. د مسؤلینو په وینا هیواد له بل هر څه د صنعت او تولیداتو برخې ته ډېره اړتیا لري تر څو په نورو هیوادونو تکیه کمه او هیوادوال له اقتصادي او صنعتي اړخه پر ځان بسایه شي. د شیخ مصري صنعتي پارک هغه تولیدي فابریکې چې برېښنا نه لري برېښنا ته به لاسرسي پیدا کړي او هغه فابریکې چې کم برېښنا لري تر څه اندازې د اړتیا وړ برېښنا به پوره شي. د یاد صنعتي پارک تولیدي ظرفیت به لوړ شي او زموږ د صنعتي برخې صادرات به زیات شي. اوس الحمدلله موږ په شیخ مصري صنعتي پارک کې 150 فعالې فابریکې لرو چې زرګونو خلکو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې.
د یادې کارخونې مسؤلینو همداراز وویل چې په زراعتي اړخ کې د هم په هغو برخو پاملرنه زیاته شي چې خام مواد د صنعتي کارخونو اړتیاوې پوره کړې شي. دوی له هیوادوالو هم غواړي چې له خپلو تولیدونکو توکو د استفاده وکړي ترڅو نور پانګوال هم لیواله شي او په هیواد کې پانګونه وکړي. سحرګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.